Most welcome. دا د ICDL main website ته راغلی د digital scale standard. دا د دې په هکله معلومات دي. Click on the relevant button below to find out more about ICDL in your region. تاسو په کوم یاستئ کې هغه ځای کې یاستئ هلته تاسو ټیسټ سنټر په هکله معلومات واخلئ. دا د ICDL په هکله معلومات دي. څومره certified candidate دی ورکړي دي، ټیسټ سنټر څومره لري، ټریټوریز په څو ژبو کې 40 plus language او certification tests about ICDL certification. د کمپلیټ معلومات دي، تاسو ولولئ ملګرو. څوک ICDL امتحان په اخیستلو کې لیواله وي، انټرسټ لري، کلیک هیر. لږ بیک شم. about us ته یې راغلی. نو دا د ICDL چې کوم ویب سایټ دی هغه دی. دلته د دوی د امتحانونو او مختلفو څه په هکله تاسو دلته کولی شئ معلومات ولولئ. څومره سرټیفاید کسان دوی لري، کوم ځای کې ټیسټ سنټر لري، تاسو کولی شئ دا معلومات ولولئ. اوکې ملګرو، وروسته کې به موږ دلته اسکل باکس به څنګه جوړوو، څنګه به موږ امتحان ته خپل کمپیوټر آماده کوو، څنګه به امتحان ورکوو، له خپل کور څخه هم ورکوی شي امتحان، ټیسټ سنټر ته هم ورتلی شي. اوکې زه به راشم. په دې ویډیو کې به تېره ویډیو کې موږ یو څه خبرې کړې وې، په دې ویډیو کې به یې لږ را څه کړم، خلاص کړم. صحیح ده چې په یو څه تاسو پوه شئ. بیخي ایزي په اسانه ژبه هم پوه کوم. ګوره دا د ICDL سټنډرډ سلیبس دی، صحیح ده، خو د سټنډرډ موجول دپاره سټنډرډ موجول کې ګوره ډیټابیس دی، پریزنټیشن دی، آنلاین کولابوریشن دی، IT سیکیورټي دی او ایمیج ایډیټینګ دی. تاسو ته موږ ویلو که نه چې تاسو غواړئ سټنډرډ سرټیفیکیټ ترلاسه کړئ، نو بیس کې به هم 4 پیپر پاس کړي او له دې نه 3 پیپر صرف پاس کړئ. اوس مو په دې خبره ټول پوه کوم دي چې آی تھنک یو سلایډ کې شته. اوکې دا دی، لیټ می جسټ تاسو زه په دې پوه کوم. ملګرو ګوره موږ سره بیس موجول دی. نو کله چې تاسو غواړئ هغه لومړنی سرټیفیکیټ د ICDL ترلاسه کړئ، د هغې دپاره بیخي کور سرټیفیکیټ ترلاسه کړئ. بیس د هغې دپاره 4 موجوله دي: کمپیوټر اسینشل، آنلاین اسینشل، ورډ پروسیسینګ او سپریډ شیټ. کمپیوټر اسینشل کې کوشش کوو موږ دا موجول زر ته زره کور کړو. کمپیوټر اسینشل کې د کمپیوټر اساسات دي، بیخي بیسک، بیخي چا چې کمپیوټر ساینس کې 2 سیمسټر هم درس ویلی پوهېږي پرې. آنلاین اسینشل هم بیخي آنلاین انټرنیټ پورې ریلیټډ خبرې دي، بیخي ایزي دي. ورډ پروسیسینګ کې بیخي د ورډ هغه انده کې خبرې دي، او سپریډ شیټ کې ایکسل دی. دا 4 واړه موجوله دي. دا بیل پیپر دی، یو پیپر بیل دی. تاسو که غواړئ دغه یو پیپر لکه د کمپیوټر اسینشل پیپر تاسو غواړئ دا ورکړئ، دې لپاره تاسو امتحان ورکوئ. امتحان کې 26 سواله وي او 15 دقیقې وي. لکه کمپیوټر اسینشل امتحان تاسو کېناستئ پیپر ته، نو 26 سواله وي، 15 دقیقې وي. 50% باید تاسو نمرې برابرې کړئ. صحیح ده؟ لکه 100 نمرې وي، 50 باید تاسو د نه واخلئ. بیس موډیول تاسو غواړئ ختم کړئ او د دې هغه بیس سرټیفیکیشن ترلاسه کړئ. دا سرټیفیکیشن ویلیو له دې نور نه لږ ټیټ وي. صحیح ده؟ نو دا پیپر ځای پورې هم فرق کوي، تقریبا 25 نه تر 50 ډالرو پورې په یو پیپر باندې خرچه راځي، چې تقریبا ټول 250 خواشه یا 200 خواشه ډالر پورې خرچه په دې یو پیپر. 4 رانه پیپر چې پاس کړي او سرټیفیکیټ به درکړي چې ستا په 200 یا 210 خواشه ډالر خرچه راشي. بیا که ته غواړې سټنډرډ موجول ته لاړ شي، دا اوس چې کوم کتاب ما خلاص کړی دی سلیبس دپاره دی او دا سټنډرډ موجول دپاره دی. نو ته که غواړې سټنډرډ سرټیفیکیټ ترلاسه کړې، نو هغې دپاره به ته سټنډرډ موجول کې 3 پیپر کې ګوره 4 واړه پیپر چې دی وکړي، بیس موجول کې نو تا ته بیسک هغه بیخي کور والا سرټیفیکیټ درکړي. که غواړې لږ مخته لاړ شي او سټنډرډ سرټیفیکیټ ترلاسه کړې، نو د هغې دپاره په دې موجولو کې 3 موجولونه امتحان ورکړي. ستا خوښه ډیټابیس، پریزنټیشن، آنلاین کولابوریشن، IT سیکیورټي او ایمیج ایډیټینګ چې دې کې موږ فوټوشاپ یا GIMP تېره ویډیو کې وویل. اوس د دې 1 2 3 4 5 د 5 موجولو نه 3 امتحانه ورکړه، نو تا ته به سټنډرډ سرټیفیکیټ درکړي. ایډوانس ته راځي. په دې ایډوانس کې چې کوم دی، ایډوانس ورډ پروسیسینګ، ایډوانس سپریډ شیټ، ایډوانس ډیټابیس او ایډوانس پریزنټیشن وي. دا لږ ایډوانس وي ځکه دلته هم ورشته خو دا ایډوانس دي.
د دې نه یو پیپر ورکړه تا ته کم سرټیفیکیټ درکړي ایډوانس سرټیفیکیټ درکړي مګر کام د دې نه 3 موجول پاس کې 1 2 3 ته تمل چې هر موجول چې لکه ورډ پروسیسینګ امتحان ته کېناستي په ایډوانس موجول کې شپږ دیش پوښتنې دي پاس دې کړو سپریډ شیټ دې پاس کړو ډیټابیس دې پاس کړو 3 امتحان دې پاس کړل ته به ایکسپرت سرټیفیکیټ درکړي ورته لیکلي دي که د ICDL بیس سرټیفیکیټ غواړي نو د بیس موجول نه څلور پیپر پاس کا که د ICDL سټانډرډ غواړي څلور خو پاس کې د دې باقي پاتې دریونه چې د باقي پاتې دی دلته چې تاسو ته کوم سټانډرډ موجول کې ښکاري درې دې پاس کا که غواړي ایډوانس سرټیفیکیټ ترلاسه کړي د نور به دې پاس کړي وي مګر د ایډوانس موجول نه یوازې یو سرټیفیکیټ ترلاسه کړه که غواړي ایکسپرت ته لاړ شي نو بیا به 3 سرټیفیکیټ دلته 3 په بخښنې سره 3 ایگزام پاس کړي نو که غواړي ته د ICDL ایکسپرت سرټیفیکیټ ترلاسه کړي نو بیا به 3 موجول پاس کړي دي نه ورډ پروسیسینګ ډیټابیس یا پریزنټیشن 3 نو ته به شي ICDL ایکسپرت ملګرو اوس مو ان شاء الله په ترتیب سره وپېژندل چې موږ سره د ICDL سرټیفیکیټ کې مختلف لیولې دي بیس سټانډرډ ایډوانس کې ایکسپرت نو موږ به کوشش کوو چې تر ایکسپرت پورې ځان ورسو خو لومړنۍ خواري به زموږ دا چې زر ته زر موږ د ICDL بیس موجول کور کو تر څو تاسو بیس سرټیفیکیټ ته آماده شي تر څو $200 خرچه کوي د ICDL بیس موجول سرټیفیکیټ ترلاسه کړئ او دا بیخي ایزي دی ملګرو ښایي یعنی تاسو نه پوهیږئ چې تاسو دا سکل لرئ کمپیوټر اسنشل باندې زما زده کوونکي مکمل پوهیږي ځکه یې پلس یې کړی دا د پلس نه بیخي بیسک سکل دی دا کمپیوټر لیټریسي ده د کمپیوټر سوادآموزي ده د کمپیوټر اسنشل باندې تاسو پوهیږئ ماوس پیژنئ ټچ پیډ پیژنئ کیبورډ پیژنئ په کیبورډ کې د کیګانو ډولونه پیژنئ peripheral devices پیژنئ دا هر څه پوهیږئ سټوریج ډیوایس پیژنئ آنلاین اسنشل باندې تاسو پوهیږئ موږ سره کم براوزر موږ کارو کم سرچ انجن دي موږ سره څنګه آنلاین سرچینګ کوي ډیټا څنګه ډاونلوډ کوي فایلونه څنګه ډاونلوډ کوي اټس ویری ایزي ورډ پروسیسینګ کې تاسو په ورډ باندې پوهیږئ نه په ورډ کې بخي بیسک شان دي څنګه فایلونه راخلاص کو څنګه سیو کو څنګه ایکسپورټ کو اټس ویری ایزي فونټ ته څنګه چینجز ورکو فارمیټ فینټر څنګه وکارو سپریډ شیټ ایکسل کې هغه فارمولو ته دلته بیس کې موږ نزو بخي فنکشن او فارمولو ته ایزي شان دي بخي نو بیس موجول ز پوهیږم زما کولای زده کوونکو تاسو د بیس موجول تاسو آماده یاستئ صرف تاسو ته راهنمایي کول پکار دي نو موږ به په بیس موجول کې شروع وکړو په دغه څلورو بېلابېلو موجولو باندې اول به کمپیوټر اسنشل ټیچ کو بیا به آنلاین اسنشل ټیچ کو بیا به ورډ پروسیسینګ ټیچ کو بیا به سپریډ شیټ ټیچ کو صحیح ده نو په دې باندې خو شکر تاسو پوه شئ او دا چې دی ملګرو تاسو یو سلیبس دی ښه دا سلیبس د کم دغه لپاره دی دلته ګورئ دا سلیبس دی د سټانډرډ موجول لپاره سټانډرډ موجول کې 1 2 3 4 5 سب موجول دي دنه 3 امتحان پاس کا بس تاسو مستقیما سټانډرډ سرټیفیکیټ ترلاسه کړئ ته شاید یو وخت بل هم وي چې ما ترلاسه کړی دی لیکن دا خبره کوي ICDL بیس سرټیفیکیټ لپاره د بیس موجول نه څلور موجول پاس کا ICDL سټانډرډ سرټیفیکیټ لپاره د موجول نه 3 موجول پاس کا بس ICDL ایکسپرت نه مخکې ایډوانس دی ایډوانس کې د یو پاس کا ICDL ایکسپرت کې د نه 3 پاس کا اټس ویری ایزي ان شاء الله تاسو ICDL مو پیژندو چې کوم سره کوم سرټیفیکیټ دی بيخي ملګرو دا ابتدایي سرټیفیکیټ دی د کمپیوټر سوادآموزي ده د کمپیوټر په وینډوز باندې اوبنټو باندې د کمپیوټر چلانولو بندولو باندې د کمپیوټر ابتدایي اصطلاحاتو باندې پوهېدل نه ده همدارنګه بیا ورډ ایکسل ایکسس پاور پینټ د څنګه ګوګل ډاکس ته د ګوګل تولیداتو ته او د لایبر آفیس تولیداتو ته سره ورکار کوو صحیح ده نو زموږ بيخي پیل وي موږ بيخي هغه لومړنی موجول نه کوو ګوره لومړنی موجول ویډیو هغه ته زه غواړم چې انشاءالله خپل نمبر ته لیکچر جوړ کوم تیار لیکچر مې ډاونلوډ کړی دي بيخي د کمپیوټر د تعریف نه ځکه کمپیوټر اسنشل دی د کمپیوټر اساسات دي د کمپیوټر تاریخچې نه او د کمپیوټر ډولونه بيخي بیسیک نه شروع کوو انشاءالله ورپسې به مخته ځو صحیح ده انشاءالله تاسو ICDL په څه باندې پوه شئ چې ICDL څه شی دی او دا زیاتره او استادان آنلاین اعلانونه کوي وایي موږ ICDL ایډوانس ټیچ کوو نو خلک دا وایي چې ICDL به ګواکې کوم نوې میوه وي اټس ویری ایزي ICDL انټرنیشنل سرټیفیکیشن اف ډیجیټل لیټریسي دا څلور پنځه بېلابېل سرټیفیکیټ لري مختلف موجولز پکې دي نو اکچولی بیا هغه الته زتر استادان عمل ته د اپس تدریسي خو نه مې ورته ICDL ورکړي نو خلک ورختا شي چې ګواکې د ICDL به ناشنا شي نو موږ هم کوشش کوو چې لومړی ځل د لپاره او زر تر زره په یوټیوب باندې ICDL ویډیوګانې دي
په پښتو ژبه کې اویلیبل شي.